اوس د ما ادب دا دی چې خو خویندې مې مکتب ته لاړې شي او درس وایي زه دونه پیسې کوم چې کور لپاره څه ډوډۍ اوسم او خورګانو ته مې قلم او پنسل کتابچه اوسم. دغه زوی مې که یا وخته یا ناوخته یې راشي زړه مې پریشان وي دغه یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کوي پلار یې دغسې ځوان جهانو به دغه مرض مړ شه دانه وه پکې بغل کې ورور مې راته وایي وایي تاسو مکتب ته لاړ شئ خو زه د بې سواده پاتې شم چې تاسو به مکتب ما چې ډېر کار کوو بیا به مې خور ته ویلې زه نن کار نه شوی خیر نن به ډوډۍ کور ته مې راوړه بیا بله ورځ به د تا غږ راوړم یا به ورته بوټونه یا به ټیکری درته راوړم وایي زه صحیح ده بیا زه دونه جګارخون شوی یم زه دونه ناهیلې شوی یم چې زه وایي دونه کار نه شم کولی چې خور لپاره هغه اوسم.